چې کله انسان د روزي اهتمام وی کی د دې انسان سره بدل الله مینه یو چې کله د الله سره مینه شو نو سره خیال ته جنت داخل نشي ضرور به داخليږي یو عجیب پیدا به علماء دام لیکلي دا ابن قیم سے فرمایي چې د انسان د طبيعت ور باندې پاکيږي او چې تو کارون لبه دا مخ وړاندې رواني چې سره د الله لپاره روزه نشي ولې ورس نو دا به جهاد لسه تیار شي د سر ور کول لبه تیار شي مال لګول لبه تیار شي د مسلمان په همدردی لبه څنګه دا تیار شي دا د یو بل بس مشه پوړی دی او دا دلیل دی خبره دی چې د انسان د الله په نسبت قیمتي دی جوړ دی د الله په دې باندې کلک ولر دی چې انسان له بل خاتمه خبره بري چې دا روزي نشي روزي په فایده پکې دا یو درس کې مخکې دا ویل شو ان شاء الله کله به تشریم کو چې د انسان د خاتمه وکړه الله رب عزت په امام باندې تیر کې اساسي سبب دغه د پاره دا دی چې کله سره د روزي اهتمام وکړي روزه نشي انسان بګي د محرماتو نه بچيږي او د انسان د الله نه یره به څنګه پیدا کوي چې دا خوراک او ساکه بن کړي دي دا د الله د یری د وجه نور عملونه کې د انسان سره پیدا کوشش کوي د الله سره په راس کې سره واقع پاتې شو او په دې کې د انسان د بدن صحت هم دی د قشن د معدې صحت هم دی د سر د درد نه رب العالمین دا سره بچ کې لګا گاډي دی به تور مثال جوړې استعمال کړي خامہ هغه به بورکیږي د ماشين ورته صفای کیږي ابن قیم سے فرمایي دی روزه کې دومره حکمتونه دي چې د انسان معده او د بدن ارڅ بالکل پاک شي را روان یو کال د پر به صفایو شي دا د ابلیس سره په دې باندې جګړه ده د ابلیس سره په قران باندې په اذان آیت کرسی د سوره بقره د ورسنه ایتونه ذکر او دس اعوذ بالله د ورسنه درې سورتونه لا اله الا الله امنت بالله لا حول ولا قوه الا بالله د الله په جندل په الله باندې ایمان د الله په کارونو باندې رضا د الله د انعاماتو شکریا اخلاص په ځان کې پیدا کول دروغ نه ځان ساتل ګناهونه پرې خودل قران کې تدبر او د قشان دروجي اهتمام د انسان له رب العالمین د ابلیس نه بچاو ورکی د ابلیس نه بچي اق ابلیس تر مر پورې غزم وساسو بس روان دي د امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل اې د بارک رضی چې کله وفات کړو د اثر به خوځو او لا څه خوځو دی بچی ته پښتنه وکړه چې بلار دا ولي وی شیطان مالوي چې کافر شوی زورته مجستا خبره نه منم تر اخري سرګي پورې د ابلیس مو بشر روان دي یره دې پکار دا سړی په دې باندې بچی چې کله د روزي اهتمام وکړي او بل عجیب فائدہ پکې دا چې انسان په دې باندې د فقیر هغه درد هغه دل هغه وګه محسوس کی چې اوهو موږ د سر نه مخام پورې روزه یو دومره تکلیف زمونږ او زمونږ بری بچو زنانو دي نو هغه انسانان چې هغه بالکل په میاشتو باندې وګړي په کلونو باندې وګړي په جمعو باندې وګړي دغه په صورت حالي ځکه رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپې ته خوینه لري چې بده کې څه حصہ بچا کې موجود شي الله رب العزت هغه جنت ته داخلين یو مباغو کې ذکر کې روزه ولیکن د خوراک ساک جما نظام بندول غیبت نظام بندول دستورګو بندول د وګونو بندول لاس حرام نه وړل و الا کذا کارونه انسان کې بدعت روزه در اس پیدا نور کې رب العالمین موږ تاسو ته د صحیح روزي